دغه 500 روپۍ دا 480 کې د شمالي وزیرستان د نور کلام وزیر زده کړې نیمګړې پاتې شوي دي. پوهنتون ته د تلو په ځای 3 کاله وړاندې په بنو کې دوکان خلاص کړ. نوموړی د شمالي وزیرستان یو له هغو زرګونو زده کوونکو دی چې د ضرب عضو عملیاتو پیل کېدو سره یې تعلیمي سلسله ودرېده. میرے لیے کہ مجھ لگا کاروبار و ش کاروبار میں ہوا تقریباً 2 کروڑ نے بہو کاروبار واغا دے خور سرا خور شار سے ختم شولا آگے کے مش چکیم مشرور واغا ذہنی خراب شا اگے بواجہ سرا مو تعلیم چکیم سلسلہ شروع کریے واغا مونا پوتے شوا ز کاروبار تا میں لو سوچوں ویلے چے غاٹا فیملی دو 45-50 کا سون دی مو سرا بس دا ٹوٹا پوٹا کاروبار دا داغا مو سٹارٹ کا پدا بندے گزارا دوئے مجھے. د شمالي وزیرستان تعلیم څانګې د شمیرې تر مخه ضرب عضو عملیاتو په بېکوره شوو خلکو کې نږدې 70,000 زده کوونکي وو. د بنو ښار په دې ټیویشن سنټرو کې له نیمایي زیات د شمالي وزیرستان زده کوونکي دي، خو دوی له هغو کورنو دي چې د ضرب عضو وروستو یې هم مالي وسایل لرل. دلته اسکل شي فوټ سراب مینا 6000 صرف و ټیویشن 1000 روپۍ فیس لکه یو پیریډ 1000 روپۍ پر منت او ټول پرایویټ راشد داخله کو کیم کالجینه سکولینه دي ځکه چې ټولر دریم یې تعلیم نشته دلته کې تعلیم حاصلولو لپاره دریم او چې چا واس نه راسي هغه پرېږدل 6 سعودي ته لوړل او 6 مختلفې ملکې ته لوړل. د شمالي وزیرستان تعلیم څانګې مشر اوله یاز وایي چې د بېکوره شوو خلکو د واپسۍ وروستو فوز پولیټیکل انتظامیې او تعلیم څانګې شریکه کوششونو په وجه د تعلیمي ادارو د بیا فعاله کولو کار پیل کړی او ضربه د میرانشاه پوسټ ګریجویټ کالج او د جیناکو ډیګري کالج هم پرانیزي. نور کلام وزیر وایي چې د ځوان کول له تعلیم بغیره د امن ټینګښت خوشحالي او سوکالي ممکنه نه ده. تعلیم کزو یې چې یاره مرګ ورځې راسوه دغه د مو ارمون وي چې مونه مخکې ایم ایس سی پوتې شوه ام فیل ته یاره زه تللی وای پی ایچ ډي مې کړې وای په ځکه چې دغه تعلیم خو یو داسې شی دی دا د انسان دپاره اضافي سترګې دي. په قبایلي سیمو کې د تعلیمي اسانتیاو د نشتوالي د وسله والو ډلو او بیا د فوځي عملیاتو له وجې په فاټا کې تعلیم لا نور هم اغیزمن شوی. د خیبر پښتونخوا گورنر په بیا په فاټا کې د تعلیمي امرجنسۍ اعلانونه کړي، خو لا هم د قبایلي سیمو زده کوونکي د تعلیم د ودې لپاره د حکومت له ګامونو مطمئن نه دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بند.